دا د سالم رقابت خبرې یوازې په تعلیمي برخه کې د منلو وړ دي. دا نورې برخې هغه که سیاسي وي یا اقتصادي وي، ملکي وي او که نظامي، کاروباري وي او که د کلتوري، دلته نو د سالم رقابت سوچ مه کوئ. د تعلیمي برخې وروسته که په هره برخه کې مات شوئ، مخالف لوری مو حق لري چې ستاسو ماته د خپلې بریا او یا حد اقل د یو رقیب د کمیدا په توګه ونمانځي. د سرینا هوټل د چایو پایله یې د مثال په توګه در یادوم. تاسو هم په ورته حالاتو کې په ځانګړې توګه په کاروباري چاپیریال کې د خپل رقیب او کمپیټیټر ماته او ناکامي د یو فرصت په توګه په خلاص لاس منځلی سئ. که تاسو د کاروباري رقیب یا کمپیټیټر د ماتې په صورت کې هغه ته دعاګانې کوئ یا ورسره غمشریکي کوئ، نو دا د خپل ځان او کاروبار سره نازواني کوئ. که مو پخوا دا کار کړی وي، له دې وروسته یې مه کوئ. د کاروباري رقیب او کمپیټیټر ماته که په لوړه کچه نشئ لمانځلی، نو په یو ورکوټي کیک یو چاینک چای یې حتما ولمانځئ او دا کار په کاري چاپیریال کې تر نورو د ښه کېدو دپاره مثبته انرژي درکوي. خو په یو شرط، کومې تېروتنې چې هغه کړي وي تاسو یې باید تکرار نه کړئ. هغه ستونزې او نیمګړتیاوې چې هغه درلودې تاسو یې باید په ځان او کاروباري چاپیریال کې له منځه یوسئ. او تر ټولو مهم ټکی دا دی چې د ضعف ټکي مو په قوت بدل کړئ او د اړتیا په صورت کې خپله کاروباري ماشینګري او وسایل اپډیټ کړئ. که کاروبار مو په ښه توګه اداره او مدیریت کړئ، نو د کمپیوټرانو غوږونه به ستاسو د ناکامۍ په غږ پسې کاڼه شي. خو که هوایي پرېکړې او مصارف مو وکړل، نو بیا به د خپلې ناکامۍ شیبې شمارئ. زه خو دغسې کوم او نور هم حق لري چې زما ماته ولمانځي. تاسو څه کوئ؟ دعاګانې او غمشریکي که خوشحالي؟